بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله ده مبارك كتاب الأربعون النووية لدي وضاحت د الله په توفیق سره روانو، او دا په هغه سلسله کې 18 نمبر درس یعنی شسته. په اخرنی درس کې موږ 9 نمبر حدیث بیان کړو. حدیث د ابو هريره رضی الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هدي حديث وضاحت شيئا إن شاء الله ده لسم نمبر حديث نشوروكو، وده حديثم ده أبو هريرة رضي الله عنه. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. حديث أبو هريرة رضي الله عنه بنیادی حدیث ته او ډیر عظیم حدیث ته، او په دې کې ډېرې زیاتې مسلې دي. په دې حدیث کې بنیادی خبره ده بیان شوې ده چې د حرامو نه ځان لرې ساته. د څه نه ځان لرې ساته؟ د حرامو نه ځان لرې ساته. او د حرامو نه ځان لرې ساتل او پاک رزق خوړل دا د پیغمبرانو طریقه ده، او څوک چې د پیغمبرانو په نقش قدم روان دي دا د هغوی طریقه ده. او بیا څوک چې د حلال رزق خوري د دې څه اثرات دي، او څوک چې حرام خوري د هغې څه اثرات دي په عباداتو باندې، په بدن باندې، په معاشره باندې. نو دې حدیث کې دې خبرو ته اشاره ده. حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه، او د ابو هريره رضی الله عنه په باره کې په تیر شوي حدیث کې موږ خبره کړې وه. د خپل نوم څه دی؟ عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضی الله عنه. وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. الله طیب دی. الطیب د الله په نومونو کې یو نوم دی، او موږ د الله په توفیق سره د الله سبحانه وتعالی د ښایسته نومونو چې کوم وضاحت کړی دی او د هغې مبارک کوم درسونه شوي دي نو هغې ته رجوع وکئ، او پای کې موږ د دې نوم تفصیلي وضاحت کړی دی. الطیب څه معنی ده په لغت کې، په شرع کې، او د دې نوم څه فایده ده، مسلمان به دې نه څه فایده اخلي. الطیب او طیب دا پاک ته وي، الطاهر. رب العالمین پاک دی د هر عیب او نقصان نه. رب العالمین پاک دی د هر عیب او نقصان نه. پاک دی په خپل ذات کې، پاک دی په نومونو کې، پاک دی رب العالمین په صفاتو کې، پاک دی په ویناګانو کې، پاک دی په افعالو کې، پاک دی د شریک نه، پاک دی د برخدار نه. الغرض هر عیب او نقصان د هغې نه رب العالمین پاک دی. دا معنی ده
ان الله طیب، یقینا الله پاک دی. موږ دا فائدې ذکر کړې وګوره په اسماء او صفاتو کې د الله چې کړی دی وضاحت کېدو چې رب العالمین دا خوښوي چې د خپل نوم اثرات په د خپلو بندګانو باندې ویني او هغه صفات چې کوم د الله دي په هغې کې بعض چې په بندګانو کې بعض موږ دا وایو چې بعض صفات په الله پورې څه دي هغه خاص دي بندګان هغه په ځان کې راولي هغه د بندګانو لپاره نقصان دي. نو الله پاک دی خوښوي دا چې د هغه د مخلوق هم پاک دي. ان الله طیب، الله پخپله پاک دی د هر عیب او نقصان نه پاک دی. نو موږ لم پکار ده چې ځان د نقصاناتو نه او د ګنده کارونو نه او د ګنده اخلاقو نه او د حرام خوراک نه او د ناروا فعلونو نه د دې هر څه نه موږ ځان پاک ساتو، د هر قسمه رذالت نه، د هر قسمه پلیتو کارونو نه، د غلطو اخلاقو چې دي نه یو مسلمان بالکل پاک صفا سوتری ځکه چې دی بنده د الطیب دی. ان الله الطیب نو دغه وی لا يقبل الا طیبا، الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز. الله پاک دی او نه قبلی مگر پاک شیز. دا فائدہ ته یاد کړئ لا يقبل الا طیبا چې نه قبلی مگر پاک. دا صرف ګوره په یعنی صرف دلته مراد صدقات نه دي، دا خبر به صرف د صدقات مبارک نه کوي چې الله پاک ته نه قبلی مگر پاک صدقه نه، بلکې دا خبر عام ده، بل هو عام فی جمیع الطیبات. دا عقیدې نه شروع کا الله نه قبلی مگر پاک عقیده، پاک عقیده د توحید عقیده، پاک عقیده د شرک نه صفا عقیده، پاک عقیده هغه عقیده چې الله بیان کړی ده او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده. الله نه قبلی مگر دغه عقیده. دا فاسد عقاید چې دي او ناروا عقاید او شرکیه عقاید او د قبر پرستو عقاید او د نن سبا تصوف والا او دا په باب د اسماء او صفاتو کې د گمراه فرقو والا دا قسم عقاید الله نه قبلی ځکه چې پاک دی. دلته صرف دا خبره نه ده کړې چې بعض خلک د دې حدیث صرف دغه ترجمه کوي چې الله پاک دی مگر نه قبلی، الله پاک دی او نه قبلی سوای د پاکو صدقو نه، یعنی الله په لار کې چې کمال ورکړي هغه به پاک ورکړي. صرف دا خبره دلته بیانوي، حالانکه دا خبره عامه ده. شروع د عقیدې نو الله نه قبلی مگر پاک عقیده، الله نه قبلی مگر پاک عمل، طیب عمل. خانو پاک عمل به څنګه چې صرف د الله دپاره د ریاکارۍ نه صفایي او د پیغمبر په طریقې، چې د ریاکارۍ نه صفایي او د پیغمبر په طریقې. الله دغه شان نه قبلی ویناګانې مگر پاکې ویناګانې، هغه ویناګانې چې هغه د شریعت موافقي او په ویناګانو کې پاک وینا هغه د الله ذکر دی. ګور الله سوی الیه یصعد الکلم الطیب، الله ته خیجي کومې خبرې؟ پاکې خبرې، کنه هر خبره ورته خیجي نه، پاکې خبره ورته خیجي. لا يقبل الا طیبا، درشان عمل الله ته نه خیجي مگر پاک عمل الله ته خیجي، لکه ذکر شو، تسبیح، تحلیل، روجا، منځ، زکات، جهاد، حج، چې دا پاک اعمالي. داسې قسم پاک اعمال خالص د الله دپاره د پیغمبر په طریقه باندې دا الله ته خیږي. دغه شان خوراک او څښاک کې بنده دپاره نه دي جایز چې هغه وخوري حرام سره، ځکه چې الله سبحانه وتعالی پاک دی او پاک عملي خوښ دی، پاک وینای خوښه ده، پاک عقیده خوښه ده. غواړي چې دا بنده د هر څه پاک وکړي. دغه شان الله زموږ نه دام غواړي چې موږ پاک خوراک وکړو. الله زموږ نه دا غواړي چې موږ کوم خوراک وکړو؟ موږ پاک خوراک وکړو او ځان لرې وساتو د حرامونه او د هغه څه نه چې شریعت منع کړي دي، ځکه چې دا حرام خوراکونه د بدن هم فاسدوي او زړه هم فاسدوي.
زړه د انسان چې دی کنه دا فاسد شي، دا خراب شي. غټ نقصان په حرامو کې لري چې زړه د انسان خراب وي او بدن وسره خرابي. قل لا يستوي الخبيث والطيب. الله وی هو پیغمبر دی خلکو ته چې پاک او پلید ګوره یې شان نه دی، ګوره پاک او پلید یو شان نه دي. لوی فرق دی په پاک او په پلید کې. کېدی نشي چې پاک او پلید یو شان. سبحان الله. د مؤمنانو مبارک الله سوی الذين تتوفاهم الملائکه طیبین. هغه خلک چې ملائک چې روح علی او دا خلق پاک ساکی طیبین. پاک ساک نه مراد دا نه چې هغوی جامې صفای، چیرې دا مؤمنان چې کله مري او دا هغه مؤمنان دي چې جامې صفا ساتلي، نه، مراد د عقیدې نه والا او د آخري وړوکي عمله پورې دوی په هر څه کې دوی ځان پاک ساتلی. عقیده یې پاکه وه، وینا یې پاکه وه، عمل یې پاک و، خوراک یې پاک و، ذکر دوی ته طیبین ویلی شو. الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. بیدلته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چې لا يقبل الا طیبا، نه قبلی الله مگر پاک شیز. نو دا فائده ده که امام ابن القیم رحمه الله، امام ابن رجب د دوانو ذکر کړی ده چې د قبول والی القبول چې کله راشي درې مرتبې دي. د عمل د قبلېدو څو مرتبې دي؟ درې مرتبې دي. اولنۍ مرتبه دا ده چې الله د عمل قبول کی او الله د دغه کس نه راضي شي او داغه صفت هم کوي او داغه تذکره د ملائکو په منځ کې کوي. دا ټول اوچته مرتبه ده. الله د عمل قبول کی او د دې بنده نه راضي شي او د ملائکو په منځ کې داغه صفت بیانوي، ثنا. دویمه مرتبه دا ده چې د عمل قبول شي او ثواب او اجر په ملاوي شي. بس دا د اولنۍ مرتبې نه کته ده. یعنی دا پکې نشي چې الله دغه صفت وکړو او ثنا یې وکړه د ملائکو منځ کې، دومره چې عمل قبول شو الله ولا اجر ورکړو. درېمه مرتبه دا ده چې اجر ورته نه میلاویږي، الله دغه په هغه باندې ثنا نه وي د ملائکو په منځ کې، خو صرف دومره ده چې فریضه پې ساقطه شي، ذمه پې فارغه شي. په دې به څوک مثال لاکي؟ نه نو مثال په هغې باندې چې صرف فریضه تې ساقطه شي او ثواب ورته نه میلاوي، هغه نه قبلي، هغه د بنیاد نه قبلي، هغه د بنیاد نه قبلي. نه 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 تاسو ذهن هغه طرف ته نه تللی. حدیث کې راځي چې یو سړی په دغه پسې لاړ شي، په کاهن پسې او په جادوګر پسې، او خبره ولا نه مني خو اسې لاړ اوري. څو ورځې مونږ نه قبلېږي؟ څلوېښت ورځې. دلته نه قبلېدو مطلب هلته دا دی چې یعنې الله راضي کېږي نه دې سړي نه، او الله یې صفت نه کوي او ثواب او اجر ورته نه میلاوي. صرف دومره دی چې فریضه تې ساقطه شوه، بس. دا د قبلېدو درېمه مرتبه. یو حدیث کې داسې هم راځي چې یو غلام د خپل سید نه، یو مرید د خپل سید نه وتښتېدو، د ده مونځ نه قبلېږي. نه قبلېږي معنی دا ده چې یعنې اجر او ثواب پې ورته نه میلاویږي، نور ذمه پې فارغېږي. پوه شوي تاسو په دې مسئلې؟ درې کسان کم کم دي، درې مرتبې. یو هغه عبادت چې په هغه باندې الله پاک راضي شي، عبادت قبول کړي، دویم پې راضي شي، دریم د ملایکو په مخ کې د هغې تذکره او صفت بیانوي، او دویمه هغه چې
باندې الله راضي شي او ثواب عبادت قبول کړي او ثواب او دریم هغه چې په ذمه فارغ شي او ثواب نه ملایوي. دا درې مرتبې دي د قبولیت چې دا علماء ذکر کړي دي. دلته موږ مختصر ذکر کړي. ولا يقبل الا طيبا، الله نه قبلې مگر پاک شیز. مطلب دا چې خبیث او حرام شی او کار او وینا دا په هر حال کې مردود دي او الله نه قبلې. حرام دا چېرته الله نه قبلې، ځکه ځان به ساتي د څه نه؟ د حرامونه. ځان به لرې ساتي د حرامونه. حرام به نه خوري، نه به په بل چا باندې خورې، او نه به د حرام مال نه صدقې راوباسي په نیت د صدقې جوړ. دا صدقې الله نه قبلې. حرام مال صدقې الله نه قبلې. په خپله به ځان د حرامونو ساتي او خپل بچي، خپل خپلوان، کشران، مشران دا د حرامونو لرې ساتي. ډېر خلک دې بهر ملکونو ته راشي او مسافري کوي او د مور پلار نه لري او د بچو نه لري او د ښځې نه لري او په پردي ملک کې پروت یو سخته تیرې، او نتیجه دا راوځي چې ټول حرام او حرام خوري. نتیجه دا چې حرام په خپل هم خوري او په بچو هم خوري. چې کوم سړی حرام خوري او په بچو یې خوري، د هغوی په وینه کې دا حرام وګرځي. دا بچی به څنګه دینداري؟ په ده باندې به یعنې کم ښه تربیت اثر وکړي او د هغه په وینه کې چې دی نو حرام ګرځېدلی. ځکه دا قسمه خلک وی ګوري ګیر چاپېر. کم سړی چې حرام خوري او په بچو یې خوري، د ده په بچو کې برکت نه وي، د ده په ښځه کې برکت نه وي، د ده په کور کې برکت نه وي، د ده په مال کې برکت نه وي. لګیا به په کروڑاو به جمع کړي او هغه کروڑاو کې به برکت نه وي. په هغه کروڑاو کې به د فقیر غریب ګرځي، په هغه کروڑاو کې به د بې عزته ګرځي، عزت یې نه وي. په هغه کروڑاو کې د بچي د قدر او د عزت نه کوي، ښځې قدر او عزت نه کوي. دا ټول د دې حرام وګوره ډېر بد اثرات دي، ډېر بد اثرات. د انسان خو په خپله تباه کېږي د حرامو سره. په چای چې خوري ځان سره هغه خلک هم تباه کوي او بیا ورو ورو داسې چې حرام ډېر شي، معاشره ټوله تباه شي، د معاشرې نه برکت ختم شي. په کار کې برکت نه وي، په وینا کې برکت نه وي، په وخت کې برکت نه وي، د هر څه بې برکته شي. نو د حرامو نه به ځان لرې ساتي. ځان هر قسمه حرام چې دی، هر قسمه حرام، هغې نه به ځان لرې ساتي. او که چېرته یو انسان سره حرام مالي، نو بیا به دې ته ګوري چې دا د چې د چا نه اخیستی دی، د هغه په رضا یې اخیستی دی که هغه پې رضا نه و. که هغه پې رضا نه و، مثال کې لکه غلا یې کړی دی یو کس نه، غصب یې کړی دی، مال یې ترې اخیستی دی، خو حرام دی، او مالک د دې مال په دې باندې راځي نو په ده باندې واجب دی چې زر تر زر د هغه د حق واپس کړي، زر تر زره. او د هغه وخته پورې ده ته دا کس نه میلم، کوشش پکار دی چې دا کس پیدا کړي. او که چېرته دا کس مړ شوی، نو د هغه وارثانو له به دا مال واپس ورکوي. که چېرته دغه ورته میلاو نه شي، نو بیا په ده باندې لازم دي چې دا به صدقه کړي د هغه د طرف نه. دا به څه کړي؟ دا به صدقه کړي، ځان سره به نه ساتي. ټولو ملګرو ته، وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی، که چا سره حرامي او هغې په دې طریقې سره اخیستی چې د هغه مالک په رضا نه و، نو دا به لازم واپس کړي هغه سړي ته. که هغه ورته میلاو نه شو، د هغه وارثانو ته. که وارثان هم میلاو نه شو، هېڅوک میلاو نه شو، دا به د هغه طرف نه صدقه کړي. او دا ورسره هسې بیا فایدې دپاره دا مسله لګي. که ده چې ته صدقه کړه او سړی راغی، نو بیا به اختیار، هغه له به اختیار ورکړي. فإنه يخيره، بیا دوله اختیار ورکړي بین امضاء الصدقه، چې یا دې دا صدقه دی وایي چې بس دا زما طرف نه صدقه شوه او زه پې هم راضي یم، یا وایي چې نه زما مال واپس راکړي، نو مال به واپس ورکوي. او که چېرته دا حرام مال داسې چې دا د مالک په رضا سره دا اخیستی، لکه مثال
رشوت شو یا سود شو، سود تاسو ذهن کې نه راځي، یا سود شو، نو دا هم حرام دي. او دا چې کوم د ده سره دی په ده باندې لازم دي چې ځان د دې حرامو نه خلاص کړي. نو څه به کوي؟ محتاجینو له، فقراو له، او دغه شان د غریبانو دپاره پې مساکینو دپاره کور جوړول، لارې کوڅې پې جوړول، د مسلمانانو په مصلحت کې دي دا مال ولګوي. په نیت ته څه؟ په نیت ته حرامو نه ځان خلاصول، په نیت ته صدقې څنګه؟ ان الله طیب لا یقبل الا طیبه معنی سره په نیت ته صدقې ته د سود مال له وباسي ورکوي، د الله قبلوي نه، په دې ورته ذره برابر اجر نه میلاویږي، ذره برابر اجر. خو نیت به دی چې زه ځان د دې مال نه خلاصوم، بس دا به نیت وي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین، او یقینا الله امر کړی د مؤمنانو ته په هغه څه باندې چې امر یې کړی دی پیغمبرانو ته. یعنی پیغمبرانو ته چې الله کوم امر کړی دی هماغه امر یې چاته کړی دی؟ هغه مؤمنانو ته کړی. دلته یو دا فایده یاده کوي چې پیغمبران ډېر اوچت خلک دي، دې کې شک نشته. پیغمبران هغه اوچت خلک دي چې الله غوره کړي دي د دې پیغام د رسولو دپاره. خو دا غوره مخلوق دا هم ګوره د الله تابع دی. لکه دې کې څه الله امر کړی مؤمنانو ته، هغه څه چې د هغې امر یې کړی د پیغمبرانو ته، یعنی پیغمبران هم هغه څه به کوي چې الله ورته وایي، او د هغه څه نه به ځان منع کوي چې الله یې ترې منع کوي. نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې چې غلو کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې، او دومره غلو کوي چې اوچتې کړي د الله د ځي ته ورسوي، بلکې د هغې نه یې واړوي، او پیغمبر نه حاجت روا جوړ کړي او مشکل کشات یې جوړ کړي او هغې ته چغې ووایي. او چې تو سره معمولي خبره کوي تا ته دا وایي پیغمبر څومره اوچت انسان، او دا وهابیان وایي د پیغمبر ګستاخي کې هېڅ ګستاخي نه ده. دوی ګستاخي دې ته وایي چې موږ دا وایو چې الله سره محبت او د الله تعظیم هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعظیم نه زیات کې، د الله سره محبت د پیغمبر سره محبت نه به زیات کې. الله خالق دی، پیغمبر مخلوق دی، ولې خالق او مخلوق یو شی؟ دوی دې خبرو ته ګستاخي وایي چې دا خبرې مه کوئ. الله په ربوبیت کې یوازې دی، په الوهیت کې یوازې دی، د هغه چې څنګه اسما او صفات دي، څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، هغه صرف د هغه دپاره دي. دوی دا خبرې مه کوئ. تاسو پکې دا وایئ چې یاره د پیغمبر هم برخه ده د الله سره، او د پلاني هم برخه ده، او د لوی ځوان برخه ده، او د پیر بابا برخه ده، او دا مخلوق د الله سره شریک. لوی ځوان او پیر بابا دا خو پرېږده، دا خو عام امتیان دي. موږ د پیغمبر خبره کوو چې پیغمبر د الله مقام ته نشي رسېدی. پیغمبر که ډېر اوچت دی، خو الله څه وایي؟ سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک دی هغه ذات چې خپل بندې د شپې بولي، او بندې ورته ویلی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده، عبد ورته ویلی دی، بندې ورته ویلی دی. که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه او شان ډېر اوچت دی، خو بیا هم هغه د الله بنده دی. دلته صرف زموږ پیغمبر نه ذکر، ټول پیغمبران ذکر دي. بما امر به المرسلین، ټول پیغمبران الله ته محتاج دي، ټول پیغمبران د الله بندگان دي. دوی به کوي هغه څه چې څه ورته الله وایي، او دوی به ځان منع کوي د هغه څه نه چې الله یې ترې منع کوي. هغه څه امر دی چې الله پیغمبرانو ته کړی دی. او دې نه مخکې دا خبره یاده ساتئ، دې کې یو بله فایده اهمه. اصل دا دی چې د الله د طرف نه کوم امر راشي، او د کوم اوامر د الله د طرف نه راځي،
نو هغه به عام د اهل ایمان او اسلام دپاره وي، هغه به د پیغمبر دپاره وي او د غیر پیغمبر دپاره به وي، الا ده چې خاص دلیل راشي چې دا کار د پیغمبر دپاره خاص دی. نور به پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امتیان په دې اوامرو په باب کې او د نواهیو په باب کې دې کې به هغوی صحیح دې کې به یو شان وي، الا ده چې خاص دلیل راشي چې دا کار صرف د پیغمبر دپاره خاص دی، بیا به هغه خاص شي. دلیل پیدا دی که نه وګوره وایي مؤمنانو ته هم هغه څه ووي چې چا ته یې ویلي دي چې پیغمبرانو ته یې ویلي دي، یعنې دا مسله ټولو دپاره ده. سی ویلي دي فقال تعالی وی الله ده ووي یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلو من الطیبات خورئ د پاک او حلال شیزونو نه وعملوا صالحا او نیک عمل کوئ. دی آیت کې خو یو دا شوه چې امر دی په دې باندې چې پاک شیزونه خورئ، پاک او حلال خورئ. دلته یو بله مسله م روزي علماء ذکر کوي چې الاصل فی الاعیان الحل والاباحه، څه چې موجود دي خصوصا د خوراک څښاک چې څه سامان دی اصل په دې کې څه دي چې دا ټول څه دي حلال دي، نه هر د خوراک شی پاک نه دی. موږ د دغه خبره کوو د اباحت، اصل دی چې د خوراک شیزونه څه دي الا چې الله حرام کړي. اوس تا یو کس سره مسله راشي بحث وباسه چې دا شی به حلالي که حرام دی او د خوراک شی دی، یو وی حلال دی بل وی حرام دی، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې حرام وي. لکه اوس زه دغه راوالم مڼه او خورم، یو کس راغی ما ته وایي مڼه حرام ده او بیا ما ته وایي ته چې دا مڼه خوري ته دلیل وښایه، زه دلیل وښیم. الله وایي چې پاک شی خورئ، الله وایي پاک شی خورئ او دا په هغې کې دننه دی چې ته حرامې نو ته راته اوس یو دلیل په دې باندې وښایه. دې په عکس باندې اصل په عبادتو کې توقیف دی، اصل په عبادتو کې توقیف دی، نه به کې مگر چې دلیل د سری بیا به کې. لکه اوس یو سړی راغی او دی ووایي چې جی په ورځ کې منځونه شپږ دي. څو منځونه دي؟ شپږ. هغه بل ورته وایي نه شپږم منځ خو نشته، منځونه پنځه دي. دی ورته وایي دلیل وښایه چې شپږ نشته. دا خبره صحیح ده؟ نه، دلیل به څوک ښیي؟ څوک چې ثابتوي هغه دلیل ښیي. څوک چې وایي چې دا عبادت شته هر قسم عبادت چې څوک ثابتوي دی به دلیل راوړي، ځکه چې کومې چې نفي کوي هغه په اصل باندې ولاړ دی. هغه په څه باندې ولاړ دی؟ هغه په اصل باندې ولاړ دی. او که ته عبادت ثابتول غواړې هغه ته دلیل ورته وښایه. که دلیل در سره یو خله د عبادت شتي، که دلیل در سره نه و بیا ته په خپله خبره کې کمزوری. یو خدا مسله دلته راووت. بله په دې آیت کې وعملوا صالحا، الله پیغمبرانو ته وایي او نیک عمل کوئ. دې نه ده فایده لکه د صوفیان چې وایي که نه دوی کې چې هغه بعض لیوني ګرځي ګنده غونته کې وایي دا خلک څه دي دا رسېدلي. رسېدلو دوی رسېدو ته څه وایي؟ رسېدو څه معنی ته څه پته شتي؟ رسېدو معنی دا چې دی داسې مرتبې ته رسېدلی دی چې د ده نه عبادت ساقط شوي دي، یعنې نور د ده عباداتو ته ضرورت هغه نشته. نو داسې ډېر پیران میران یي چې هغوی مونځ اودس نه کوي، روجې نه نیسي، زکات نه ورکوي، حج او عمره نشته. او هغه مریدان یې څه وایي؟ وایي جي دی رسېدلی دی. حالانکه الله خپل پیغمبر ته څه وایي؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اے پیغمبره ته د هغه وخته پورې بندګي کوه چې څو پورې تاله مرګ نه راغلی. پیغمبر ته وایي ګوره چې هغه د عابدانو سردار دی، هغه ته الله وایي د مرګه پورې به بندګي کوي. نو دا صوفیان څه وایي؟ وایي د یقین یوه درجه ده، دلته مراد مرګ نه دی. یقین څه ده؟ دا درجه ده. دې درجې ته چې ورسي نو موږ وایو دی رسېدلی دی. نو وی الله پیغمبر ته وایي چې بندګي کوه د خپل رب چې ته ورسي درجې د یقین ته.
نو عامي سړی خو به دې جواب نشي کولی. او دې جواب دا دی سورة المدثر کې دا دي چې جنتیان به د جهنميان نه تپوس کوي ما سلککم فی سقر، ولې تاسو دې جهنم ته لاړې؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. او موږ به قیامت دروغجن ګڼو تر دې چې موږ له یقین راغی. یقین څه مطلب دی؟ دې ته مرګ ته یقین په دې وجه کې چې یقیني راځي. اوس دې صوفي ته دا ووایه بیا خو دا مشرکان هم درجې د یقین ته رسېدلي حتی اتانا اليقین. دلته به دا نه نه وي دلته خو تی مراد مرګ دی، چې دلته تی مراد مرګ دی هلته تی مراد مرګ دی. نو الله پیغمبر ته وایي د هغه وخته پورې به بندګي کې چې څو پورې د مرګ نه راغلی، د هغه وخته پورې به بندګي کې. دې چې الله ټولو پیغمبرانو ته وایي وعملو، عمل به کوئ. عمل به څنګه کوئ؟ صالحه پاک عمل، خیسته عمل، نیک عمل. دا خو معروف خبره ده، موږ درسونه کې بار بار ذکر کوو چې نیک عمل کم عمل ته چې د پیغمبر په طریقې او خالص الله لپاره، توحید پکې او تابعداري پکې، او دا د عمل د قبلېدو شرطونه دي. وقال تعالى ویلی الله یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو. مخکینی خطاب چاته؟ پیغمبرانو ته، رسولانو ته. اوس مؤمنانو ته الله سوی کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه څه نه چې کوم درکړي دي موږ تاسو ته. نو څه چې پیغمبرانو ته ویلو هماغه څه چاته وویل هغه مؤمنانو ته وویل. دا خبره د مؤمنانو او د پیغمبرانو دپاره یو شان ده. ثم ذکر الرجل. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثال بیانوي ښه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د خبرې د وضاحت دپاره به او د خبرې د نږدې کولو دپاره چې دا خبره عقل ته را نږدې شي، د دې دپاره به څه بیانوئ؟ د دې دپاره به مثال بیانوي. ثم ذکر الرجل. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تذکره وکړه د یو سړي یطیل السفر چې هغه سړی په اوږد سفر باندې تللی، اشعث اغبر، په بد حال دی، ویښته په بد حال دی او دوړو لت پت کړی دی. یمد یدیه الی السماء، لاسونه اوچت کړي دي اسمان ته، یا رب یا رب، ای زما رب ای زما رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. او د دې سړي خوراک حرام دی، خوراک چې کم کړی دی هغه یې څه کړی دی؟ حرام. سقا کې د حرامو کړی دی، جامې د حرامو اچولي دي، غذا خوراک د حرامو. فأنا يستجاب له. نو د دې سړي د دعا څنګه قبولی شي؟ اوس د دې خبرې وضاحت کوو. ثم ذکر الرجل. بیا تذکره وکړه د سړي. نو مطلب دا چې ښځه پکې نه ده داخله، ښځه پکې هم داخله ده، خو دا بناء علی الغالب وي. ولې؟ اکثر سفرونه سړي کوي، اکثر سفرونه څوک کوي؟ سړي کوي. نو ځکه تذکره د سړو وشوه. اصل دا د احکام په شرع کې اصل دا دی چې دا د سړو ښځو ټولو دپاره یو شان دي، الا لدلیل خاص، مګر که خاص دلیل راشي. لکه اوس لکه دا اوس که څوک دې کوي چې ته دا وایې چې ښځې او سړي یو شان، دلته ولې د ښځو تذکره ونه شوه؟ نو کله نه کله داسې کېږي، قرآن کې او حدیث کې د سړو تذکره وشي بناء علی الغالب، چې غالبا په دغه کار کې سړي واقع او ښځې پکې هم داخلي شي. او کله د ښځو تذکره وشي بناء علی الغالب. لکه یو حدیث به ته ذکر کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نساء المسلمات، اے مسلمانانو ښځو، لا تحقرن جارة لجارتها. یو ګاونډی دی بلې ګاونډۍ ته په سپک نظر نه ګوري. او دا مسله چې ښځو دپاره د دین ښکلی جواب. ښځو کې دا کار زیات دی، صحیح خبره ده، خو دین ښکلی جواب. نږدې شوی جواب ته تاسو الله بخښي.
دقه جواب دی. بارک الله فیک. ځکه چې ښځې اکثر په کورونو کې ناستي نو د ګاونډیتوب دا خبرې دوی ته کول ډېر پکار دي. سړي خو لږ وخت له کور ته راشي، خو دې خو دا مطلب نه چې سړي ته بهر ځي، سړي په کې هم دننه داخل دي. خو زنانو ته دا خطاب په دې وشو ځکه چې هغوی څه دي، ځکه چې لأن المرأة في الغالب تكون في البيت. ښځه چې د اکثر په کور کې نه شي. او بل دا ښځې د غم خادیانې اکثر څوک کوي؟ دا هم ښځې کوي. هلته بچی شوی د مبارکۍ لږ، هلته مړی شوی دی، هلته پلانې ناجوړه ده، پلانې روغه شوې ده، او د هغې دا چل کړی، او هغې دغه چل کړی. نو دې له ښځې ډېرې ایزي راځي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځو ته دا خبره وکړه. ثم ذكر الرجل، وسړی ذکر کو، يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول هغه څه ذکر کړو، هغه اسباب د دعا د قبلېدو چې په دې سړي کې شته، یعنی دې سړي کې اسباب د دعا د قبلېدو چې کوم دي هغه ټول په دې کې شته. اولنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ذکر کو؟ يطيل السفر، اوږد سفر باندې دی. کله چې سړی په سفر باندې کنه او دې ناشنا سفر یو سړی ناشنا ای کنه، هر علاقه کې دې ناشنا، نو دې سره دې کمزورې شوی او انکساری پکې ډېر راغلی، عاجزي پکې ډېر راغلی. او انکساری او عاجزي د دعاګانو د قبلېدو یو سبب دی. ولی حدیث کې دا راځي، ګوره معروف حدیث ته تاسو معلومه په سنن د امام ابو داود کې، ترمذی، امام ابن ماجه راوړل، 3 دعوات مستجابات لا شک فيهن. درې قسمه د درې خلکو دعاګانې قبول دي، شک پکې نشتی. دعوة الوالد، د پلار دعاګانې، ودعوة المسافر، او د مسافر دعاګانې، ودعوة المظلوم، او چې ظلم وسره وشي دا هغه دعاګانې. اوس دې کې مسافر د سړی په سفر دی که نه دی، د ده دعاګانې قبلي، یعنی دا یو سبب پکې شتي چې د سړی په سفر دی. دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ اشعث اغبر، په بد حال دی، دوړ والی دی، ویښتې ګډوډ دي. دام د دعاګانو د قبلېدو یو سبب دی. څنګه؟ ولې؟ ځکه چې په داسې ټیم کې په ده باندې شفقت او مهرباني د سړي ډېره راځي. لکه ته یو سړی وینې او راشي تا نه سوال کوي چې ما له یاره پلانې شری په بد حال راشي، او زړې کپړې یې اچولي او ویښتې یې ګډوډي، ستا په زړه سوځي که نه؟ او یو سړی راشي داسې صفا سوتره خوشبو یې لګولي، اکثر غریب وي خلک څه وایي؟ مادر کو کاټن وي، سپینه کپړه یې اچولي ده، ویدې سوال کوي. نو دې ځکه اوس دا سړی په بد حال دی. دا دویم سبب شو. وګوره سبحان الله، سلف صالحینو کې هم بعضونه دا ثابت دي، وی کله چې به دعاګانې غوښتې نو دعاګانو غوښتو دپاره به یو زړه جوړه جامه ساتلې وه، او په زړه جامه وه، زړه جوړه به هغه به یې راواغېسته او په هغې کې به الله ته ژړاګانې کولې. ولې؟ وایي چې الله مې په دې حال ویني چې راباندې رحم او شفقت وکړي. عمر ابن خطاب رضی الله عنه کله چې ابولولوه مجوسي خبیث په چړو باندې و سهار په منځ کې، او بیا کور ته راوستی شو، عبدالله بن عمر وایي ما د هغه سر یې ښوده وایي په دې خپله غېږه کې، او بې هوشه شوی و. بیا په هوش کې چې راغی نو یوه خبره یې دا وکړه عبدالله بن عمر ته، وایي زما دا سر کېده په دې خاورو کې، کېده زما دا سر په خاورو کې، غېږ کې مه ږده. هغه ورته یې ولي؟ وی کېده که چېرته د عمر رب په عمر باندې رحم وکړي، وی مینې په دې حال کې چې دا وینې رانه بهیږي او په خاورو کې پروت یم او په ږیره کې مې خاوره پرته ده او په سر کې مې خاوره پرته ده، که الله راباندې رحم وکړي. نو کله چې انسان په داسې حال کې د ده دعاګانې بیا ښه قبلېږي. حدیث کې راځي که نه موږ ذکر کړم د بعضو درسونو کې، صحیح مسلم کې دی، رب اشعث اغبر یا رب اشعث مدفوع بالابواب ولو اقسم على الله لابره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی باز دغه دا دوړو چې وهلي راوهلي دا ګډ وډ چې او خلک یې نه پرېږدي په دروازو کې، ور خلک ډکې ورکوي بهر ته وباسي،
که چېرته قسم یې وخوړو الله له قسم ورکړو چې الله دا کار به کوي الله به کوي او د شکل نه به صحیح خړ پړ به وي خو مقام یې دومره اوچت دی كم يحدث كذي كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبى له لو أقسم على الله لا بره ډیر دي چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې خړ پړ کوي څوک د ګوري نه څوک په سکی حسابي نه څوک قدر او عزت نه کوي او که الله له قسم ورکو چې دا کار به کوي الله به کوي داسې اوچت خلک نو دې سړي کې دویم دا سبب مشته دریم یمد یدیه الى السماء لاسونه اوچت کړي دي کوم طرف ته اسمان ته او رفع اليدين من اسباب الاجابه په دعاګانو کې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو یو سبب دی حدیث کې راځي کنه په سنن د امام ابو داود کې شته امام ترمذی راوړی امام ابن ماجه راوړی ان ربکم حیی کریم ستاسو رب حیاناک دی کریم دی عزتمند دی غنی دی یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا الله لو د دې نه حیا ورزي چې یو بنده دی ورته لاسونه اوچت کړي هغه دی ورته خالي واپس کړي الله لاسونه خالي نه واپس کړي او چې کله دې لاسونه خالي را واپس شو پوه به تا کې به څه چلي نو دې سړي خو لاسونه اوچت کړي دي او په دعا کې لاس اوچتول د دعا د قبلېدو سره سبب دی فائدې ادا کوي اګه دا مسله زموږ ملکونو کې ډېر راځي پلاني چې دعاګانو کې لاس اوچت نه کړو د اوچت کړو دا به اوچتو کنه زه ته قاعده قانون ذکر کوم دا مسله موږ تفصیلا نشو ذکر کولای دا وخت دغه نه لري یو هغه دعاګانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتي او هغه سره لاس اوچت کړي نو موږ هم په هغه کې لاس اوچتو مثال باران د پاره دعا غواړي یا قنوت شو او دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت او دې شنو دویم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په یوځي کې دعا ثابت او لاس اوچتول کې نه ثابت موږ هم دعا غواړو لاس باندې اوچتو مثال خطبه کې چې کله عام دعا کیږي امام خطیب دعاګانې غواړي نه به خطیب لاس اوچتي او نه به مقتدی دغه شان تعزیت کې پیغمبر نه تعزیت ثابت دی خو لاس اوچتول دي نه ثابت بل لکه اوس ته یو سړی د باتروم نه راووتو قضای حاجت کم ذکر به وي غفرانک سمانه یا الله زما ګناونه اوس لاس یې کړی غفرانک صحیح ولې نه شي پیغمبر د ځان نه وخت یته جمعه ته ورنوځي اللهم افتح لي ابواب رحمتك لاس وسوچته نه دغه چې پیغمبر دلته دعا غوښتي د خلاص وسره نه لوي چې کله لکه څنګه چې د مخکې غفرانک پیغمبر د دعا غوښتي ده خلاص ورسره نه لوي چې کړي د دویم قسم شو دریم عام دعاګانې نو بیا په عام دعاګانو کې لاس اوچتول شدي هغه غوړي چې دون علاوي نو بیا په کې لاس اوچتول شدي غوړي ورسېدي کنه د قانون یاد کوي دا چې دا مسله تاسو ته یادی کنه نو دا قانون شو کوم چې پیغمبر دعا کړی لاس وجد کړی موږ به دعا کول لاس بوچته کوم چې پیغمبر دعا کړی لاس نه وجد کړی موږ به دعا کول لاس بنو چته کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لري ثابت دغه سره عام اوقاتو کې دعا کوي ځان له او دې لپاره خو ته دا نه ګوري چې پیغمبر دې ټیم کې دعا کړی ده کنه عام دي له نه تلېږي الله وی دعاګانې ډېر غواړي پیغمبر وی دعاګانې ډېر غواړي او تم را پاسې دعاګانې غواړي د شپې تهجد ټیم کې لاس اوچت کړو یا عام اوقاتو کې ناشي دعا کوي لاس اوچت هیڅ خبره نه کوشش سره دا وایي چې د فرض منځنه بعد دعاګانو سره لاس اوچتو تاسو موري منه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذکار ثابت دي اذکارم دعاګانې دي خدای سره لاس اوچتول د پیغمبر نه حساب جاو صلی الله علیه وسلم کړي موږ هم لاس اوچتو او دې سړي چې کوم لاسونه اوچت کړي دي دا و يمد يديه الى السماء يا رب نو سلورم سبب پکې سره الله په خسته نمونه سره او صفات سره را بلی اے رب اے زما رب سمع جزیلا الله اکبر
ته اوس دې ته وګورې سړی په سفر دی خړ پړ دی ویښتې په بد حال دي لاسونه اسمان ته نیولي دي یا رب یا رب څو اسباب دي دعا د قبلېدو څلور کم دي مراد په سفر دی خړ پړ دی لاسونه اسمان ته اوچت کړي او د الله ښایسته نومونه او صفات یا رب یا رب خو دا واوره که نه ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام دا داسې ویل کېږي وغذي خو ډېر افصح هغه دا دی چې وغذي ویلی شي بغیر د شد نه وغذي بالحرام خوراک یې د حرامونه دی څښاک یې د حرامونه دی جامې د حرامونه ده هر څه د حرامونه دی فأنا یستجاب له داسې دعا به څنګه قبوله شي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بعیده وګڼله چې د ده د دعا به څنګه قبوله شي او د ده دا حال دی دلته یو مسله ده چې ښکاري داسې چې ده توبه نه وویستلې د دې حرامونه ولې که توبه یې ویستې وی نو بیا خو الله دعاګانې قبلې خو دا سړی په هغه حرامو باندې مصر و د دغه وخته پورې کوم وخته پورې دې دعاګانې غواړي که نه دغه وخته پورې دی په دې حرامو باندې مصر دی الله ولا دعا وی الله ولا دعا څنګه قبوله کړي حدیث کې بد علماو اختلاف دی چې آیا څوک چې حرام خوري د دعاګانې بالکل نه قبلېږي جمهور اهل علم دا وی حرام خوړل دا سبب دی د دعا د نه قبلېدو دې سړي دعا الله نه قبلوي او بعضو محققین علماو دا ویلي دي چې کېدی شي چې قبوله نه شي او کېدی شي چې قبوله شي نو دې حدیث به هغوی څه جواب کوي چې پیغمبر وایي ان یستجاب له وی پیغمبر دا نه دي ویلي چې دعا یې نه قبلېږي دې څوک نه دي ویلي پیغمبر چې دعا یې نه قبلېږي پیغمبر وایي څنګه به قبوله شي یعنی دا خبره لرې وګڼله دا خبره صحیح ده پیغمبر خدا نه ویل چې دعا نه قبلي خو یره د دې چې دعا قبول نه خو دې کېدی شي چې کله نه کله دعا قبول شي دې کېدی شي زه خپل ځاني مشر په دې خبره مطمئن ده الحمدلله کېدی شي ځکه چې الله دا خبره ذکر کړې ده اما یجیب المضطر اذا دعاه چې سړی په مصیبت کې او په سخت کې او الله ته چې وي الله زمان علاوه بسوک د دې چې ووري او قبولي وکړي چې کله یو بنده خپل رب نه دعاګانې غواړي متضرعا مخبتا او عجزي پکې او یعنی الله تعالی خپل عجزي راښکاره کړي او ضرورتي او په مصیبت کې نښتي نو کده حرام خوریم کې دي چې الله ور دعا قبول کړي وډیره یره د دې چې قبول نشي خو په دې به د یو دلیل وخیمه ډېر ناشنا دلیل به تو دا فائدہ به تاسو درس کې نه یو اوري چې د دې سړي دا اکثر مولیان چې کړه دې باب کې خبره کوي نو خو سختی په کیو کې او دې مسلې ته به اشاره نه کوي او دا خو علمي درسونه زموږ د 40 نوویه د هر خبرې ته تفصیلی اشاره پکار ده یو حدیث کې دې سره راځي امام احمد راوړی دی وی دعوة المظلوم مستجابه د چا سره چې ظلم کیږي د دعا سره قبول شوی ده وان کان فاجرا اگر که فاجر ګناهګاری ففجوره على نفسه ګناهګار دل او ګناونه فجور د دې لپاره د خپل ځان لپاره خو الله ور دعا قبلې د شنده سره هم دي کنه د حرام چې خوري اسی بل دلیل به ذکر کوم کله کله د مشرکانو دعاګانې قبلي د مشرکانو د کافرانو دعاګانې والله قبلي کله کله ضرورت راشي چې وی الله ته وی الله نه دي ذکر کړی چې دا مشرکان چې کله په کشتۍ کې سواره قران کې زی پځه او په دوی باندې سیلې راشي نو چې چاته وي الله ته نو الله سوکي الله ولا چې ووري او دوی و چې ته روغ رمټ واپس ورسي دې کو الله دا هغه چې قبول نه کړي دعا ولا قبول کړي کنه او سره د شرکا سره د شرک نو راجح قول دا دی والله اعلم چې کم سره حرام خوري
نو یره دا چې دعاګانې به نه قبلېږي، د دې یره. او کېدی شي چې کله نه کله الله د حرام خور دعا قبوله کی سره دغه وضاحت دا کوم چې ما ذکر کړو. دلته یو بله مسله چې ذهن ته مې راله ذکر به یې کړو، لکه لاس اوچتولو مسله خو ثابته شوه او واضح هم شو چې کوم ځای کې لاس اوچتول پکار کوم ځای کې نه. د دعا نه بعد چې کله دعا ختمه شي بس خلک په مخ باندې لاس راکاږي. دې باره کې روایتونه راغلي دي، لکه امام ترمذي روایت راوړی دی او نورو کتابونو کې هم شته. بعضو علماو دا روایتونه ضعیف کړي او لاس په مخ راښکوده دا نشته. ولې وایي دا حدیثونه چې څومره راغلي ټول کمزوري دي. او بعض علما دا وایي چې مجموعها يقضي بأنه حديث حسن، چې صحیح د حدیثونو ټول کمزوري او ټول یو بل تراجم شي نو د حسن مرتبه ته، حسن لغیره مرتبه ته ورسي نو سنسه مضبوط شي. نو موږ دا وایو چې زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی الحمدلله چې ټول ضعیف دي، نو د عمل پرېښوده پکار دي چې ټول ضعیف دي او موږ سره الحمدلله په شریعت کې صحیح حدیثونه شته او ضعیفو ته زموږ ضرورت نشته، پرېږدو په مخ به لاس نه راکاږو. خو که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کوه، که څوک یې راکاږي نو انکار پرې مه کوولې، ځکه چې هلته بل طرف ته علما لوی لوی علما دي او د هغوی دا قول دی چې احادیث دي صحیح ده، څه نه څه کمزورتیا پکې شتي، خو چې دا ټول راجمع کړي نو داسې ته ثابتېږي چې دې مسلې څه اصل شتي. نو که څوک یې کوي نو دا نه چې ته پسې سور شین شي حرام کار دی، اله ناروا کار، اله بدعتي او اله فاسق او اله فاجر. نه، که چا وکړو هېڅ خبره نه ده. خو که څوک زموږ نه تپوس وکړي چې بهی ته سوی او نو زما خو زړه په دې مطمئن دی چې احادیث ټول کمزوري دي او چې کمزوري دي نو پرېښودی څه دي، پرېښودی غوره دي. والله اعلم. د دې حدیث نه ګټه مسله دا هم راووته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره مثال ذکر کوو نو د څه ذکر کوو؟ د دعا. اشاره دې ته چې دعا عظیم عبادت دی او هر وخت د الله سره د رابطې ساتلو یو لویه طریقه ده. حدیث کې راځي الدعاء هو العباده، دعا یقینا هم دغه عبادت دی. امام ابو داود دا روایت راوړی. نو دعاګانې د خپل رب نه ډېرې غواړي او خپل خوراک، څښاک، جامه، هر څه چې دي دا پاک ساتئ د حرامو نه. رب العالمین به دله دعاګانې قبلوي، هر عبادت به دې قبلېږي. او چې د حرامو ګډون دې پکې وکړو نو بیا یره د نه قبلېدو ده، لکه څنګه چې د حدیث کې وضاحت وشو. دې سره دا درس هم اختتام ته ورسېدو، د حدیث هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به 11 نمبر حدیث شروع کوو، حدیث د حسن ابن علي ابن ابي طالب رضی الله عنهما. د هغې وضاحت به کوو. الله دې موږ ټول د حرامو نه لرې ساتي او رب العالمین دې موږ ټولو ته پاکه حلاله روزي دې الله موږ ټولو له راکړي او رب العالمین دې زموږ دعاګانې قبولې کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.